السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې بنن تاسو ته یو سیټینګ دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ خپل ویډیوګانې خپل عکسونه او خپل ډیټا پټ وساتئ. دوستانو دغه سیټینګ کوم اپلیکیشن ډاونلوډ ته ضرورت نه لري. دغه سیټینګ په خپل موبایل کې موجود دی. نو تاسو کولای شئ چې په اسانۍ سره دغه سیټینګ په خپل موبایل کې ترسره کړئ ترڅو تاسو پرسونل ډیټا پرسونل ویډیوګانې او پرسونل عکسونه څوک په اسانۍ سره ونه ګوري. دوستانو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې لازمي ترسره کړئ او زموږ دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې ورسوئ ترڅو نور دوستان د دې څخه خبر شي او زموږ یوټیوب چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ. راځو نور حال په ویډیو کې ګورو. دوستانو راځم دلته د موبایل ګیلري ته. زه غواړم چې په ګیلري کې یو فولډر زه هیډ یا ورک کړم. نو دا زه په دوو طریقو سره کولی شم چې دغه فولډر زه د دې ځای نه ورک یا هیډ کړم. لومړی زه غواړم چې دلته یو فولډر انتخاب کړم. دوستانو دغه د بلوتوت چې کوم فولډر دی دوستانو دغه زه غواړم چې د دې ځای نه ورک کړم. دا داسې وګورئ دوستانو دغه د بلوتوت فولډر دی دا زه غواړم چې د دې ځای نه د منځه ویسم. دا په دوو طریقو سره زه کولی شم چې د دې ځای نه د منځه ویسم. دا لومړی راځم دلته موږ ته دلته یو اپشن دی د مور په نامه باندې اپشن په دې باندې کلیک وکړئ. په دغه درې ډاډو باندې تاسو کله کلیک وکړئ دلته موږ ته دوه اپشنونه راځي. یو هیډ البم دی بل سیټینګ دی. نو په دې هیډ البم باندې تاسو کله کلیک وکړو دلته به موږ غواړو چې هر یو فولډر تاسو غواړئ دوستانو هغه د دې ځای نه ورک یا هیډ کړئ. نو دې ځای باندې به تاسو زه همدغه د بلوتوت فولډر غواړم چې د دې ځای نه آن کړم. په دې باندې دا چې کله ما آن کړو دا به ما سره د ګیلري مخکې ورک شي. تاسو وګورئ دلته دې ځای کې چې کوم د بلوتوت فولډر و هغه زموږ سره د منځه لاړه. نو که غواړئ چې بیرته دغه فولډر راولئ نو بیرته همدغه په دې درې ډاډو باندې کلیک وکړئ دغه هیډ البم باندې کلیک وکړئ. بیرته دا آف کړئ دوستانو. کله مو چې دا آف کړ دا به بیرته موږ سره د ګیلري مخې ته راشي. دا یوه طریقه د فولډر د هیډ کولو. راځم بلې طریقې ته چې په بله طریقې سره موږ هم کولی شو دغه ویډیوګانې او عکسونه په یو فولډر نه موږ هیډ یا ورک کړو. راځو لومړی فایل منیجر ته. په دې فایل منیجر باندې کلیک وکړئ. راځو انټرنل سټوریج ته. دې ځای کې تاسو ځان ته یو فولډر انتخاب کړئ چې تاسو هر یو فولډر غوښتل چې هغه د عکسونو وي که د ویډیوګانو وي هغه د دې ځای نه هیډ یا ورک کړئ چې څو خلک ونه شي کولی په اسانۍ سره ستاسو دغه عکسونه ویډیوګانې وګوري. نو راځم دلته زه هماغه د بلوتوت اپشن فولډر چې کوم دی هغه زه د دې ځای نه هیډ کوم. نو دا د بلوتوت فولډر دی دوستانو زه غواړم چې دا د دې ځای نه لرې کړم. په دې کې څلور عکسونه دي دوستانو دا به د دې ځای نه زه هیډ کړم. نو راځم په دې باندې دا زور نیسم داسې. کله مو چې دا زور ونیو یا کلیک مو په ور باندې وکړو دلته به موږ ته لاندې یو درې ډاډو باندې بیا د مور اپشن راشي. په دې مور اپشن باندې مو کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې په دې کلیک وکړئ دلته رینیم راځي. په دې رینیم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې رینیم باندې کلیک وکړئ دلته سمپل خالي یو ډاډ ولیکئ. کله مو چې یو ډاډ ورکړو په دې اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ نو موږ سره به دغه د بلوتوت اپشن چې کوم دی دا به موږ سره د منځه لاړ شي. نو تاسو وګورئ دلته دوستانو په دې ځای کې چې کوم اپشن دی دوستانو دا به موږ سره د دې ځای کې د منځه لاړ شي. دوستانو تاسو ګورئ موږ سره دغه د بلوتوت اپشن فولډر چې د دې ځای نه ورک شو. ګورئ دلته موږ سره بیخي د بلوتوت هغه فولډر چې هغه د منځه لاړه. نو دلته که چېرته موږ ګیلري ته راشو په ګیلري کې موږ ګورو موږ سره د بلوتوت چې دې ځای کې موجود په کوم ځای کې چې تاسو ته ما ښودلی و په ګیلري کې موږ سره د بلوتوت هغه فولډر چې هغه د منځه لاړو. موږ سره فعلحال تاسو ګورئ دې ځای کې موجود نه دی. نو که غواړو چې دغه بیرته راولو دوستانو نو راځو بیرته په همدغې فایل منیجر باندې کلیک کوم دوستانو. دلته به راشئ انټرنل سټوریج ته وبخښئ دلته به راشئ بیرته په دې فایل منیجر ته. کله چې فایل منیجر ته راغلی دلته موږ سره په دغې موبایل کې یا ما سره سمپل اوس هواوی موبایل دی. په دې ځای کې چې کوم د دغه درې اپشنونه راکړي دي. راځم زه دلته په دې می اپشن باندې کلیک کوم. دلته ما ته د سیټینګ نښه راکوي. نو دلته ما ته دوه اپشنونه لیکل شوي شو هیډ اینډ میډیا فایلز دی او بل شو هیډ اینډ فایلز دی. دا به دواړه زه آن کوم. کله چې دا آن که دا به ما سره بیرته دلته په دې ځای کې موجود شي.
تاسو وګورئ دوستانو هغه بیرته هغه د بلوتوت اپشن چې کوم هغه ما سره بیرته دلته په فایل منیجر کې راغی. دا وګورئ دوستانو دې ځای کې بیرته دا پیدا شو. نو که غواړو چې دا اوس موږ سره دلته په فایل منیجر کې دا راغی هو په ګیلري کې موږ سره موجود نه دی نو راځم بیرته په همدې باندې تاسو دا زور ونیسئ دلته په دې مور اپشن باندې کلیک وکئ. دلته رینیم ته راشي. تاسو چې کوم ډاډ ورکړی دوستانو هغه ډاډ بیرته د منځه یوسئ. نو زه راځم دغه ډاډ د دې ځای نه ختموم. دا کوم ډاډ چې ما ورکړی نو دا زه د منځه وړم. په دې باندې کلیک کوم نو دا به ما سره بیرته په خپل ځای باندې راشي. نو اوس موبایل ګیلري ته راشئ دا د بلوتوت فولډر به موږ سره موجود شي. تاسو وګورئ تاسو ته چې په دې ځای کې څلور عکسونه دي دغه بیرته چې کوم هغه دا د بلوتوت فولډر دوستانو دا بیرته ما سره دلته را پیدا شو. نو دا و د موبایل د فولډرو د هیډ کول چې په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې بغیر د کوم اپلیکیشن نه په خپل موبایل کې دغه سیټینګ ترسره کړئ. که دغه ویډیوګانې مو خوښه شوي وي تر نورو ملګرو پورې ورسوئ او زمونږ یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ. د الله